ما جنازه بار کړې وه او دوی زنګونه وهل چې ما تکرار راولېږئ. ما دواړو جنازې ویوړې جلال آباد ته، یو مې پاکستان نه راوړه، یو مې دې ځای نه ویوړه. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو معزز ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سمو د وړاندې مو تاسو سره یو ډېرې دردمندې کورنۍ انځورونه او د زړه دردونه تاسو سره شریک کړي وو چې بیا ځینې دوستانو الحمدلله مرسته وکړه، هغه مرسته مو نن راوړه. دا داسې کورنۍ ده چې 4 اولادونه یې پرله پسې ډول له لاسه ورکړي دي چې دا څه اسباب و، آیا دوی ته درملنه نه کېدله که د خوارځواکۍ له کبله دا ماشومان ضایع شوي دي، خپله به د خور د ژبې نه واورو. نو نن موږ 9 قلمه خوراکي توکي او دغه لرګي چې د دوی کوټې سړې وې، ژمی دی، دا اوس هم واوره ورېږي، نو یعنې دا 5م اولاد یې هم مریض دی، الله تعالی دې هغې ته شفا ورکړي. نو کوم ورونو چې موږ سره مرسته کړې ده ډېره زیاته مننه ترې کوو، دعا کوو الله تعالی دې د دې د دنیا او آخرت مشکلات ورته حل کړي. مرسته چې چا کړې زه ترې نه مننه کوم. او بل دغه 2 زامن مې چې عکسونه تاسو ګورئ، دا دواړه ما له لاسه ورکړله، دواړه هم په خوارځواکۍ باندې اخته وه او هم یو ناڅاپه سینه بغل سو، زړو کې سوري وسو. له دې نه مې مخکې 2 لورګانې له لاسه ورکړې، ورپسې مې دا دواړه زامن له لاسه ورکړه په یوه میاشت کې. د میاشتې سر کې مې یو له لاسه ورکړه، میاشتې سر کې اخر کې بله. پلار یې موچي ده، هم سپین ږیری ده، هم موچي ده. نو دې بسونه یې درې سي چې زه هم پې باندې د کور کرا وکړم، هم د برق بیل سي هم د کور خرچه سي. زه خپله هم نفستنګي تکلیف لرم، نه سم کولی چې چا کور کې کار وکړم، هېڅ مې د وسې نه کېږي. دا اوس دغونه لاره کې راغلم، هم زه ستړې یم. وروره موږ د کور کې د هېڅ شی هم د خوراک نه لرل، په دې باندې چې دا 2مه میاشت وه چې زه مې هم دې بچیو سره په شفخانو وګرځېدم، بستر وه دولتي شفخانو کې، پاملرنه هم ورته صحیح نه وه. خو له لاسه مې ورکړل، لنډه یې په دې چې له لاسه مې ورکړه. او کور ته چې راغللو ما دواړو جنازې ویوړې جلال آباد ته، یو مې پاکستان نه راوړه، یو مې دې ځای نه ویوړه. هلته یې نورې خویندې هم ښخې وې، دی مې ویوړه. چې بېرته کور ته راغلو د هېڅ شي درک نه و. پرون شپه په موږ باندې کور والا هم برق قطع کړه چې موږ بیلونه نه وو ورکړي، موږ باندې برق قطع کړه، وایي تاسو دا 2 میاشتې موږ ته بیل نه ده راکړی. خو بعضې خلک د افغانستان داسې دي وروره چې چا مشکلاتو ته نه ګوري. ما جنازه بار کړې وه او دوی زنګونه وهل چې ما تکرار راولېږئ. ما 2,000 روپۍ اوس د کور خوا کې دوکاندار نه قرض کړي دي او نور د هغه د دوکان نه مې چې سودا قرض اخیستې ده، تقریبا 14,000 روپۍ زم دا اوس د کور د مخې د دوکاندار قرضدار یم. ما ته مړی بار و، دوی ویل چې ما ته مې کرا راکړه، مجبوره سوم چې ما دوکاندار نه واخلم، دوی ته یې ورکړم. نو چا چې دا مرسته کړې زه ترې نه مننه کوم. کور یې ودان چې د خاورې غریب سره دوی مرسته کوي، الله دې ښه وکړي ورسره.